پاکستان څه کړي او طالبان ولې غوسه شوي دي؟ سلام ستړي مه شئ، زموږ پامیر پلس چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې دوی منځګړي دي او د هیڅ چا استازولي نه کوي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دا کار د دې لپاره کوو چې سیمه کې امن راشي. موږ رښتیا هم استازولي نه کوو، موږ د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ استازیتوب کړی څو سیمه کې سوله ټینګه شي او دا د ټولو په ګټه ده. د استازولۍ خبره سمه نه ده. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ویډیو ویلي له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوي او روانې دي. ښاغلی یوسف له جیو نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل طالبانو ځواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایي، پخوانۍ خبره خلاصه ده، موږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو، تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا به ګورو. ښاغلی یوسف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی خپل دریځ په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکوي او بیا یې هغوی پاکستانی طالبانو ته رسوي، وویل له لومړیو دا بهیر په همدې توګه پیل شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا تور هم پورې کړی چې ګنې اوس هم د پاکستان طالبانو یو شمېر غړي او کورنۍ افغانستان کې اوسیږي، خو هغه ډاډ ورکړی چې د طالبانو حکومت ورته ویلي اجازه به ور نه کړو چې د افغانستان له خاورې پاکستان وګواښل شي. پاکستان له لومړیو دا تور پورې کاوه چې ګڼې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي، خو د جمهوري نظام پر مهال نه یوازې دا چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان طالبانو مشران په نښه شول، بلکې یو شمېر یې لاس تړلي پاکستان ته وسپارل شول. د مخکني جمهوري نظام چارواکو به وویل چې پاکستان د هغو طالبانو لپاره چې افغانستان کې بریدونه کوي خوندي او آرام پټنځایونه برابر کړي دي. دوی دا هم ویل چې د طالبانو کورونه او تجارت یې پاکستان کې دی او دا پوښتنه یې هم کوله چې دواړه لوري د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پامیر پلس چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.